دفاع وزارت پر ډیورنډ کرښه نوې پوستې جوړوي. په سلامونو مارکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. وایي چې د دفاع وزارت په لارښوونه د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه نوې پوستې جوړوي. په داسې حال کې د دفاع وزارت لخوا د ډیورنډ کرښې د لا ښه امنیت په خاطر د نوې پوستو جوړولو امر شوی چې له دې مخکې به په دغه سیمه کې سرحدي پوستې نه وي چې په دې کار سره په دغه سیمه کې امنیت لا ټینګ شي. د دغه قول اردو ویان مولوي وحیدالله اشتسوب ورځپاڼې ته وایي د دغو سرحدي پوستو جوړولو کار به زر پیل شي او دفاع وزارت پلان لري په هغه سیمو کې چې مخکې پوستې نه وي نوې پوستې جوړې کړي. خلک باوري دي که ډیورنډ کرښې ته څیرمه امنیتي پوستې زیاتې شي د امنیت په ټینګښت ترڅنګ به د پاکستاني لوري د وخت ناوخت مخکې راتګ او ورانکاریو مخې ونیول شي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.